د لغمان ولایت جګړه چا او څنګه پیل کړله؟ د کومو خاینو چارواکو پکې لاس و؟ په دې ویډیو کې حقیقتونه را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د تیرو 20 کلونو راهیسې شته نظام د دیموکراسۍ او ولسواکۍ سره په ونډو جوړ نظام دی. د حکومت عایداتي منابع په هر ولایت کې د زورواکو ترمنځ ویشتل شوي دي. ډېر لږ عایدات ملي خزانې ته، خو اکثره عایدات بیا د زورواکو او محلي جیبونو چارواکو ته ځي. لغمان هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د دغسې ونډو او ویشنو ښکار شوی دی. لغمان ته د نوي والي رحمت الله یارمل په راتګ سره دغه ویش په محلي زورواکو ودرېده. زورواکانو د لغمان والي سره مجلس وکړ چې عایداتي لارې ورته بیرته خوشې کړي، خو د والي لخوا د رد کولو ځواب ورکړل شو چې په پایله کې یو ړانده او کاڼه لغمانیان لاریونونو ته وهڅول، خو هغه هم کومه پایله ورنه کړه. د هغې وروسته دغه ښاغلي معلم مموزي او د بربادۍ انجینر قرار چې په ولسي جرګې غړي هم دي لاس په کار شول. اصلي قصه څه ده؟ قضیه داسې ده چې د لغمان محلي پولیس چې اوس به منطقوي اردو بدله شوې ده، ټولې د همدې زورواکانو کسان دي. علاوه پر دې دا ښاغلي په مخالفینو کې هم وسله والې ډلې لري. دوی هغه بوټ پاکه سپین ږیري چې د دوی غلامان دي او په یوه خېټه ډوډۍ له دوی سره ځغلي، هغوی یې موظف کړل چې منطقوي اردو او په پولیسو کې شامل لغمانیانو ته لارښوونه وکړي چې پرته له جګړې پوستې خوشي او تسلیم کړي. بل خوا یې مخالفینو ته خبر ورساوه چې جوړجاړی شوی او ورشي جګړه پیل کړئ، چې هماغسې وشول. مرکزي حکومت په هر څه پوه دی، خو دا چې مرکزي حکومت د خسي پسونو په شان دی او د نړوالي کوم حیثیت نه لري چې پوښتنه ترې وکړي، بس تاوان غریب او بیچاره ولس ته رسیږي. د ملت شتمني چور تالان شوله، غریب پکې بې کوره شهیدان او زخمیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.